او د هغه ورځې نه ویریږي چې څوک به د هیڅ په کار ناراضي نه به د چانه فدیه قبلې دي شي نه به سفارش چاته فائدہ ورکوي نه به مجرمانو ته سمدد ورسېدي شي یاد کړئ کله چې ابراهیم علی السلام خپل رب په یو څو خبرو کې وازمیلو او هغه په هغه ټولو کې پوره وختو نو الله ورته وویل زتا د ټول خلکو د پاره پېښوا جوړوم ابراهیم علی السلام ارزو کړو آیا دا وعده زما د اولاد سره هم ده الله جواب ورکړو زما وعده د ظالمانو سره تعلق نه لري او دا یاد کړئ چې مونږه دا کور یعنی کعبه د خلکو د پاره مرکز او د امن ځای ګرځولې دی او خلکو ته مو دا حکم ورکړی وو چې ابراهیم علی السلام په کم ځای کې د عبادت لپاره ودرېږي د هغه ځای نه مستقل د مونږ ځای جوړ کړی او ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام ته مو دا تاکید کړی وو چې زما دا کور د طواف کوونکو اعتکاف کوونکو د رکوع او سجدي کوونکو د پاره پاک ساتي او دا یاد کړئ چې ابراهیم علی السلام دعا وکړه اے زما ربا د دې خار نه د امن خار جوړ کړه او د دې په اوسیدونکو کې چې څوک الله او آخرت مني هغه ته هر قسم میوه ورکړه په جواب کې ورته دغه رب او فرمایل او چې څوک نه مني هغه له به هم د دنیا د ژوند د یو څوره سامان ورکم خو اخر به د جهنم عذاب ترا کاغم او هغه د ټولو نه خراب زید